الحمد لله وحده الذي نصر عبده وأيد جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه هم حماة الدين وجنده. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الدين عند الله الإسلام. دما دخوك إسلام او دخواقه هواده فتمنو درنو او میړنی ولس مشرانو علماء کرامو لامارت منصوبین و مسئولین او ټولو ګډونوالو ته اولا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ثانيا الله تحمد ده، الله تلک بار شکر ده چې د ازادۍ په فضا کې، د خپلواکۍ په فضا کې، د حریت کې میړانې او د غیرت په ماحول کې الله مونږ ته د دې موقع راکړه چې د دې ولسوالۍ له غیرتي او میړني ولس سره نن مخامخ په یو مجلس کې ګډون کوم. عزیزانو، دا 20 کاله په موږ باندې ډېرې سترې ناخوالې تېرې شولې، ډېر ستر وحشتونه او بربریتونه په دغه ولس باندې پلي شوله. نړیوال کفر، اشغالګرو یرغلګرو او د هغوی ملګرو هر نوع ستم او بربریت په دغه ولس باندې پلي کړ. نه یې د مونږه په مال صرفه وکړه، نه یې په ځان صرفه وکړه، نه یې د مونږه په ټولنه صرفه وکړه. کومه څه چې غوښتل هغه ټول په دې ولس باندې پلي شوله. خو لله الحمد، دا میړنی ولس د خپلو نیکونو په قدم باندې هر څه یې وزغمله، خو میړانه یې له لاسه ورنه کړله. هر څه یې وزغمله، خو دین ته یې شا نه کړله. هر څه یې وزغمله، خو د کفارو ارادو ته یې خپل د غیرت سرونه کته نه کړله. د دغه ولس د میړانې د سرښندنې په نتیجه کې الله موږ ته داسې خپلواکي او داسې ازادي راکړله چې د بشریت په دغه ټوله مجمع کې څومره انسانان چې د ځمکې په پوست باندې موجود دي، داسې خپلواکي بل څوک نه لري. تاسو وایئ الحمدلله. ولې نن موږ په اسلامي لحاظ باندې آزاد یو، په اقتصادي لحاظ باندې آزاد یو، په نظامي لحاظ باندې آزاد یو، په اقتصادي لحاظ باندې آزاد یو، په سیاسي لحاظ باندې آزاد یو. دا حریتونه او دا خپلواکي چې الله موږ ته راکړې ده، دا یو ستر نعمتونه دي. بیا تاسو ووایئ الحمدلله. خبره اوږدول نه غواړم. الله موږ ته د سترې قربانۍ په نتیجه کې ډېر ستر انعامونه راکړل چې یو خپلواک اسلامي نظام ده. دا د الله یو ستر انعام ده. امام مالک رحمه الله فرمایي، وایي که زه د الله په دربار کې په دې باندې پوه شم چې زما به یوه دعا قبلېږي، نورې نه قبلېږي، نو هغه یوه دعا به زه ځان ته نه کوم، بلکې زه به د مسلمانانو امیر ته کوم. هر کوم الله موږ ته نظام راکړ، الله موږ ته یو خپلواک او اسلامي نظام راکړ. د دغه خپلواک او اسلامي نظام په چاپېریال او تر چتر لاندې الحمدلله زموږ عقاید خوندي دي، زموږ اذانونه خوندي دي، زموږ افکار خوندي دي، زموږ مالونه خوندي دي، زموږ ابرو خوندي ده، زموږ عزتونه خوندي دي، زموږ تاریخونه خوندي دي، زموږ هغه ملي نوامیس خوندي دي. دا د ټولو
په وجود کې لمونږ نه شکرانګي غوښتل کېږي. الله جل وعلا شانه موږ باندې انعامات کړي دي، خو د الله د انعاماتو مقابل کې په موږ باندې شکرانګي د انعاماتو واجب ده. نو عزیزانو، کله موږ نه کبر وسو، کله موږ نه غرور وسو، دا نعمت الله راښکاخلي. دا یو دویمه خبره ده که موږ لکه بني اسرائیل چې الله ورته من مسلمان نازلوله او دوی نور شیان غوښتله، بیا هم راښکاخلي. او که داسې شوله چې موږ د کفارو په ارادو پسې لاړو، عجیبه دا ده د وحشتونو بربریتونو لاندې موږ ازادي وساتله. خو نن که موږ باندې که لږ مشکلات راغله بیا موږ د کفارو خواته سترګې ور واړولې، نو دا هم ناشکري ده. موږ به د الله د نعمتونو شکر باسو او سره به تحمل او صبر کوو. صبر به هم کوو، تحمل به هم کوو، او سره به د خپل نظام پوره اطاعت کوو. د خپل نظام تر شا به ولاړ یو. د دغه نظام تر شا درېدنه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر شا درېدنه ده. د دغه نظام تر شا درېدنه دا د موږ د ویاړلو تاریخونو تر شا درېدنه ده. د دغه نظام تر شا درېدنه دا د خپل ابرو د عزت تر شا درېدنه ده. که موږ نظام سره ولاړو، که د نظام همکارو، که د نظام تر څنګه ولاړو، دا نظام به غښتلی وي، دا نظام به پیاوړی وي، دا نظام به سرلوړی وي، دا نظام به مخ ته تللی وي. خو خدا نخواسته دغه ملت له دغه نظام څخه فاصله ونیوله، دا به ورځ په ورځ بیا خرابېږي او خرابېږي به خرابېږي به خدا نخواسته. نو بیا به هغه پدیدې په موږ باندې بیا راځي لکه څنګه چې دا څلور لسیدې په موږ باندې تاسو باندې راغلي. الله دې نه راولي. عزیزانو، نن موږ د واځي خوا ولسوالۍ ته راغلو د دې په خاطر باندې چې دا ولس نه نږدې نه ووینو، د ولس مشکلات له نږدې نه ووینو، له هغوی نه وپوښتو، د هغوی پوښتنې او د هغوی غوښتنې هغه له ځان سره نوټ کړو، تر خپله وسه پورې، تر خپلو امکاناتو پورې د دوی ټولو مشکلاتو ته رسیدګي وکړو. که مو تر اوسه پوره وه، زه دا ډاډ درکوم هغه د سیاسي رهبرانو پښې نه درته کوم، هغه څه چې تر اوسه کېږي دا به انشاءالله له تاسې نه درېږي. چې اتم تر اوسه موجوده وه هغه به انشاءالله د تاسې په خدمت کې موجود وي. که تر اوسه موجوده نه وه، نن تاسې وینئ چې ټوله نړۍ د اسلامي امارت په خلاف باندې ولاړه. ولې کفري نړۍ زموږ تاسې له مانځه سره، له روزې سره، له زکات سره هغه ورې حساسیت نه لري لکه اسلامي نظام چې لري. هغوی هر څه زغملی شي، خو د ما اسلامي نظام نه شي زغملی. دلته یو اسلامي نظام راژوندی شو. د اسلامي نظام په دغه راټوکېدلو سره دلته اسلامي خلافت راژوندی کېږي، بیا اسلامي عروج راژوندی کېږي، اسلامي شان او دبدبه راژوندی کېږي. هغه پخواني د مسلمانانو چې کوم عزتونه او شوکتونه هغه راژوندي کېږي. کفار بیا طرح او ویرت لري چې داسې نه وي که نه چې له دغې خاورې نه لکه څنګه چې مخکې لښکرې مشرق او مغرب ته خوځېدلی وي، بیا راونه خوځېږي. هغوی ویره لري، طرحه لري. موږ به خامخا له مختلفو مشکلاتو سره مخ کېږو، خو موږ به هر څه به منو، خو د الله له رسۍ څخه به لاسونه نه لرې کوو. موږ به هر څه زغمو، خو د الله له دین څخه به بېزاري نه اعلانوو. موږ په هر حالت کې د الله په دین باندې راضي یو. موږ په هر حالت کې د الله د دین لپاره قرباني ورکوو. موږ هر څه زغملی شو، خو د الله دین نه شو زغملی. همداشته ورونو که همداسې ده ورونو. نو بنا عاجزانو، د دغه نظام تر شا درېدنه دا د اسلام تر شا درېدنه ده. زه نږدې د تاسو لپاره راغلو. دا مولي صاحبان دي، قمندان صاحب ده، د دې ادارو مختلف رئیسان دي، د علماو د شورا غړي دي. الحمدلله موږ ته د علماو د ورسونو ښه شورا جوړه شوله. امیر المؤمنین تقریبا په دغه ولایتونو کې اولنۍ موږ ته دغه شورا منظوره کړه. د علماو د ورسي شورا نمایندګانو سره دي
قومندان صاحب سره سره رئیسان سره ستا چې دغه وسو د ولس پوښتنې غوښتنې نږدې نه هغه واورو او هغوی دپاره تر امکاناتو پورې تر خپل امکاناتو کتو پورې د هغوی مشکلاتو ته رسېدګي وکړو د هغوی هغه حالات له نږدې نه واورو موږ چې څه لرو دوی ته یې واورو له دوی چې څه لري هغه موږ تر واورو الله جل وعلا شانه دې په مجموع کې په موږ تاسې باندې رحم وکړي الله دې د خپل رحمت دروازې را خلاصې کړي او الله جل وعلا شانه دې موږ ته داسې ورځې نه راولي چې موږ په غم باندې سره کینو په موږ په خفګان سره کینو او له ټولو نه مجموع کې یوه خبره راشکوي رسوله باید په اول کې مې کړې وای چې زموږ تاسې دا ټول عزتونه دا ټول دا ټول افتخارونه د ویاړلو شهیدانو د شهادت برکت باندې دي الله دې د دغه ولس د ټولو شهیدانو شهادتونه قبول کړي د هغوی درجات دې الله بلند کړي د هغوی د کورنۍ دې الله په خپله کفالت وکړي له تاسو نه له تاسې په پوښتنه دا ده چې د شهیدانو کورنۍ ویرې نه کړي وروره د شهیدانو کورنۍ دغه ښه پالنه وشي موږ به تر خپلو امکاناتو پورې هم به یې کوو خو تاسو بیا هم کوئ ورور ولې د هغوی د احساناتو لاندې موږ هم یو تاسې هم یئ د شهیدانو کورنۍ د معیوبینو کورنۍ د مجاهدینو کورنۍ د علماو کورنۍ دا به همیشه لکه پالنې له ګیږنې لاندې ساتو الله جل وعلا شانه دې موږ ته توفیق راکړي چې د دغه ولس موږ په رښتینې معنا سره خدمت وکړو موږ د دوی خادمین سو موږ د دوی پهرهداران سو موږ د دوی څوکیداران سو موږ د دغه ولس لپاره راتلونکي زیری سو واخر دعوانا الحمدلله